د پښین یا روسیمه باندې د کروندګرو لخوا د بجلۍ د زیات لوډ شیډینګ یا د برېښنا د پارچاو پر ضد احتجاج دی چې د بلوچستان کروندګرو د جون پر 28مه په ټوله صوبه کې پیجام هړتال وکړی. واده خدا ته راوړي چې تر څو پورې زمیندار سولر ته منتقله کېږي په دا دورانیه کې چې 2-3 میاشتې جوړېدلې په دا 2-3 میاشتې کې به دی ماته 6 غنټې بجلي راکوي. نن پرګرد بلوچستان باندې چې فروټ باسکټ یې بولي په بلوچستان کې دا ټیم بجلي 21 غنټې لوډ شیډینګ روان دی. زموږ فصلونه وچ شو، زموږ باغونه وچ شو، موږ مجبور سو روډو ته راووتلو. زموږ وزیر اعلی خبره ورسره وکړه، زموږ ګورنر خبره ورسره وکړه، دا خبره نه منل کېږي. اوس به موږ وچ کلک مجبور یو پر دا ځای موږ نه درو، موږ مزید مختم زو. له پښین سیم څخه د بلوچستان اسمبلی ته منتخب شوی د جمعیت علما اسلام پیر ډلې غړي وایي چې د کروندګرو د ستونزو هوارولو لپاره د بلوچستان حکومت سره په وار وار خبرې شوي او د دې ستونزې هوارولو لپاره هلې ځلې روانې دي تر څو د کروندګرو ستونزې هوارې کړل شي. صوبې خپل کار مکمل کړی دی. 14-15 سره به صوبه ورکړي، هغه تیاره ده. انرژۍ سکتور خپل منصوبه تیاره کړې چې آیا موږ ذمهداران ته پیسې ورکړو که به سولر وکړو. هغه میکانیزم ګر تیار دی، حکومت تیار کړی دی. اوس دا چې کوم هیوي پیمنټ دی 42 دی که 40-42 ارب روپۍ دي، دا به وفاق ورکړي صوبې ته. غټه ونه خو د 80% خو وفاق ورکړي. دا پیسې ته منتظر دي. صوبه خودونه پیسې نه لري، صوبه خو تنخواه پیسې نه لري اوس دا ټایم پورې. نو هغه ته هغه پیسې نه راغلي چې هغه پیسې راشي، میکانیزم تیار دی. ودن ویک ودن 10 ډیز ته به وګورئ چې به دا پیسې به د ذمهدارانو ته ورکول شي. د بلوچستان کروندګرو له تیرو څو میاشتې راهیسې وخت پر وخت د بجلۍ د زیات لوډ شیډینګ پر ضد احتجاجونه کړي. روان کال وفاقي حکومت د کروندګرو سره ژمنه کړې چې ستاسو زرعي برمې یا کوهيان به شمسي توانایي ته اړوي. کروندګر وایي چې دغه کار د ځنډ ښکار شوی باید ژر تر ژره عملي کړل شي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بګټي د جون پر 28مه ویلي چې د کروندګرو کوهيان شمسي توانایي ته اړولو په لړ کې د وفاقي حکومت سره خبرې روانې دي. ډیر ژر به د کروندګرو دغه ستونزه هواره کړل شي. صمد شبنم، مشال راډیو، یارو، پښین.